السلام علیکم. د وحدت نیوز خصوصي پروګرام نظر په وحدت کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه یم روح الله جان محمد زی او ما سره لکه د نور کله په شان په اهم خبرونو تبصرې لپاره موجود دی حضرت یوسف. حضرت یوسف، موږ سره ډومبی خبر چې کوم دی هغه د پاک افغان پولي سپین بولدک او چمن په حواله دی، کومه چې تیره یوه هفته بنده ساتلی شوې وه، هغه نن بیا پرانستلی کیږي. بالکل روح الله جان، دا ډېر ښه خبر دی. نن د ګل په ورځ باندې یو ځل بیا تازه خبر دا دی چې دغه د چمن پوله چې ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پوله یو ځل بیا پرانستل شوې ده، کوم چې د دواړو ملکونو دپاره ښه خبر دی. دا پوله تیره هفته د بدقسمتۍ نه وروسته د هغې تړل شوې وه چې د افغانستان اړخ نه یو مشکوک تن چې دی هغه ډزې کړې وې. د هغه په حواله باندې ویل کېږي چې دغه هم د طالبانو چې کوم هغه سرحدي ځواک یو ممبر و، هغه هم هغه دغه ډزې کړې وې او په دغه ډزو کې د بدقسمتۍ نه د پاکستان اړخ ته یو فوجي اهلکار چې دی په دې کې شهید شوی او دوه اهلکار پکې جوبل شوي هم. نو دغه تاوتریخوالی مخې ته را روانو، په دې باندې مسلسل د دواړو اړخو د طرفه د افسوس اظهار هم شوی او مذاکراتو سلسله هم جاري وه. افغان طالبانو چې کوم ترجمان دی ذبیح الله مجاهد، نو هغه د طرفه بیان مخې ته راغلی چې هغې د دغه پیښې تحقیقات کوي او کوشش به کوي چې آینده دغه شانتې کې بدې پیښې مخې ته رانشي. د پاکستان د اړخه بیا په دې پیښه باندې د افغانستان د چارواکو نه، د طالب چارواکو نه غوښتنه کېدله چې په ډزو کې ککړ چې کوم تن دی هغه د دوی ته وسپارلی شي. همدغه شانتې کې د افغانستان اړخ نه چې دی په چمن پوله باندې غوښتنه وشوله چې دغلته کې چې کوم خصوصي طور باندې زنانه دي د پولې نه تېرېږي، د هغې دپاره د یو خصوصي د زنانو ځواک جوړ کړی شي، تالاشي دي هم دغه ښځې اخلي. په کار ده چې نو دا بدقسمته پیښه وه چې د دواړو ملکونو ترمنځ مخې ته راله. په دې کې مرګ ژوبله هم وشوله. داسې پیښې په وجه باندې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات چې دی نو هغه هم یقینا خرابېږي. دغسې پیښې د بدقسمتۍ نه په تېرو وختونو کې هم مخې ته راغلي دي. تورخم په پوله باندې هم دغسې پیښې راغلي دي. اوس لږ ساعت وړاندې چې دی نو ما ته معلومات وشو چې یاره د افغانستان پکتیا ولایت کې هم هلته هم د پاکستان او د افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې شوي دي او ویل کېږي چې مرګ ژوبله پکې هم اوښتې ده. نو دا پیښې چې دی مسلسل دا د بدقسمتۍ نه په دې کې د کمي راتللو په ځای اضافه پکې را روانه ده. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومه شریکه پوله ده نو په هغې باندې هم دغسې واقعیات په دې وروستیو کې ډېر زیات پکې تیزي پکې راغلې ده. نو د پاکستان او افغانستان چې کوم چارواکي دي د دغسې پیښو د مخنیوي دپاره به ورته خپلمنځي رابطې سیوا کولي. د دې په ځای به دوی ته تجارت چې دی د دې ترمنځ چې کومې تجارتي موقع دي د هغې نه به ورته فایده اخیستل وي. خپلو ولسونو ته چې کوم دی چې کوم د دې مسلې ورته پیښې دي دا وخت سختې، په خصوصي طور افغانستان خو دا وخت بیخي په مسلو کې راګیر دی. نو پکار ده چې افغان چارواکي دغه خپلو مسلو ته زیات پام وګرځوي او د پاکستان سره تعلقات خرابول هیڅ کله هم د کابل او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نشي کېدلی. پکار ده چې د دغه تعلقاتو د ښه کولو او په آینده کې د دغسې بدو پیښو د مخنیوي دپاره اقدامات وشي او پولې د تجارت دپاره همدغه شانتې کې پرانیستې وساتلی شي. صحیح خبره. بل خبر چې کوم دی هغه موږ سره د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان په حواله دی. هغه تېره ورځ اعلان کړی او د لانګ مارچ ګډونوالو ته یې ویلي چې په 26 نومبر چې کوم دی پنډۍ کې ټول راغونډ شي او دغه شان ویلي دي چې په 26 نومبر به یو سرپرایز ورکوي. بالکل دا عمران خان د طرفه 2 ورځې وړاندې د لانګ مارچ ختمولو او د پنډۍ ښار ته خپل چې کوم د هغې کارکنان دي هغوی او خپل
پارټۍ لارښودانو ته ویلي چې یاره هغې دې په 26 نومبر باندې پنډۍ ښار ته راټول شي او پرون بیا دغه بیان هم ورکو چې ټولو ته به په 26 نومبر چې دی سرپرایز به ورته میلاویږي، سرپرایز به ورته ترلاسه کیږي. نو دغه سرپرایز به څه وي دا خو به اوس پخواني وزیر اعظم ته په خپله باندې ښه پته وي، خو موږ خو چې څه ولیدل په دې لانګ مارچ په دوران باندې نو هغې ښې نتیجې تر اوسه پورې مخې ته نه دي راغلي. په خپله باندې ټول وکتل چې عمران خان صاحب باندې هم په دغه کې قاتلانه حمله وشوله، هغه پکې زخمی شولو، په ملک کې سیاسي اړی ګړی او سیاسي عدم استحکام و. اوس پنډۍ ته چې دی عمران خان صاحب خپلو کارکنانو ته په داسې حال کې د ورټولېدو غږ کړی دی چې ټولو ته پته ده چې موجوده آرمي چیف چې دی جنرال قمر جاوید باجوا صاحب هغوی الوداعي دورې شروع کړي دي مختلفو علاقو ته، او نوی آرمي چیف د ټاکنې هغه مرحله چې ده نو هغه تقریبا حتمي مرحلې ته رسېدلې ده. په داسې حال کې د عمران خان د طرفه پنډۍ ښار ته چې په کوم کې د پاک فوج هډ کوارټر جنرال هډ کوارټر جی ایچ کیو هم موجود دی، دغه ښار ته خپلو کارکنانو ته زرګونو کارکنانو ته د ورټولېدو دپاره غږ کول دا حیرانونکې خبره ځکه ده چې په دې وروستیو کې موږ وکتل چې عمران خان صاحب د آرمي چیف د نوي آرمي چیف د ټاکنې په اړه باندې یو شمېر متنازعه بیانونه ورکړل، د کم په وجه باندې چې په ملک کې کم اړی ګړی او توجن صورتیالو په هغې کې ورسره نور هم اضافه وشوه. یو بیان په دې کې دا و چې موجوده چې کوم حکومت دی هغه عوامي مینډیټ په ذریعه باندې نه دی راغلی، هغه د سازش په ذریعه باندې راغلی دی. نو دا حکومت د نوي آرمي چیف د ټاکنې اختیار نه لري. عمران خان صاحب به دا هم ویل چې یاره په کار ده چې په دې ملک کې نوي انتخابات وشي او بیا چې دغه انتخاباتو په نتیجه کې کم حکومت جوړ شي هماغه حکومت ته به د نوي آرمي چیف د ټاکنې اختیار ترلاسه وي. حالانکې په آئین او په قانون کې د پاک فوج د سرلښکر د ټاکنې موده چې ده هغه هم ډیره واضحه ده او هغه به په کومه طریقه باندې رخصتیږي، ریټایرمنټ به اخلي، هغه هم ډیره واضحه ده، او نوی آرمي چیف په څه طریقه باندې ټاکل کیږي هغه هم ډیره واضحه ده. نو د سیاسي مقاصدو دپاره قامي ادارې متنازعه جوړول کله هم ګټور اقدام نشي کېدلی. عمران خان صاحب ته به په خپل دغه بیانونو باندې بیا د سره غور کولی، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په دې دوران باندې بیا عمران خان صاحب دا هم وایي چې ما کله هم د پاک فوج د مشر دغه ټاکنې چې کوم مرحله ده نو دا مې متنازعه نه ده جوړه کړې. حالانکې عمران خان صاحب د طرف نه د بدقسمتۍ نه چې په دې تیر وخت کې کم بیانونه ورکړی شول، نو زه نه ګڼم چې دومره د آرمي چیف د ټاکنې دغه ټول پراسس چې دی دا به کوم بل سیاسي مشر دومره متنازعه کړی څومره چې د عمران خان صاحب د بیانونو په وجه باندې متنازعه شو. بار بار د فوج د ترجمان د طرفه هم ویل شول چې هغې دي سیاست او سیاسي معاملو ته نه راښکلی کېږي، د هغې ادارې چې دی د سیاسي چې کوم معاملې دي د هغې نه د وتلو او په هغې کې د مداخلت نه کولو فیصله کړې ده. خو عمران خان صاحب بار بار په دې کې د اسټبلیشمنټ د فوج نوم یې پکې بار بار واخیستلو، د جنرال باجوا صاحب نوم چې دی د هغه د پارټۍ مختلفو مشرانو د طرف نه هم واخیستلی شول، په هغې باندې هغوی ته سزاګانې هم وشولې موږ ولیدل. نو دا یو ښه ټرینډ نه دی، په کار ده چې دا چینج شي. کم از کم خپلې قامي ادارې چې دي په خصوصي طور باندې فوج هغه مضبوط کړی شي، د هغې د مضبوطۍ دپاره کوشش وکړی شي او دغسې بیانونه په راتلونکي کې ډډه وکړی شي. اوس چې دی کوم پنډۍ ته د ورټولېدو فیصله کړې ده نو په کار دی چې بس دغه خپله دوی چې کوم لانګ مارچ ختم کړی دغه فیصله هم دغسې برقراره وساتي او داسې یو د سیاسي بصیرت فیصله وکړي چې هغه د دې ملک او قوم په ګټه باندې تمام شي. صحیح خبره. بل خبر چې کوم دی هغه صوبه کې د امن او امان حوالې سره دی. څنګه چې تاسو ته پته ده تېره ورځ د اطلاعاتو خصوصي مرستیال بیرسټر محمد علي صاحب وحدت نیوز سره خصوصي مرکه کړې وه.
هغې کې یو خبر مخې ته راغلی و چې هغوی څونه ډلې چې کومې دي د تحریک طالبان په شمول هغې ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې وه. بالکل دا د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمان چې دی بیرسټر محمد علي سیف صاحب هغه د وحدت نیوز ایډیټر چې دی ناصر داوړ صاحب سره یو ډیره تفصیلي مرکه کړې وه. ما دغه مرکه کتلې ده، د نظره مې تېره شوې ده. په دې مرکه کې لږ ډېر نوي معلومات هم مخې ته راغلي. په دې کې ډېر بهترین معلومات دي چې کوم د مذاکراتو یو خو موجوده عمل دی، د هغې نه به ډېر خلک لکه نو خبر چې دا اوس په کومه مرحله باندې ولاړ دی. نو بیرسټر سیف صاحب په دغه حق باندې ډېرې تفصیلي خبرې وکړلې دي. په دې باره کې هغې ته څه خنډونه دي، څه مسلې دي ورته پیښې دي په دې دوران باندې. هغه هم ډېر په واضحه توګه باندې مخې ته کېښودل د خلکو باندې په ځینو خبرو باندې د هغې چې په دغه مرکه کې وکړل، په خصوصي طور قبایلي علاقو کې چې کوم خلک دي یا چې کوم اوپینین لیډرز دي نو هغې پې تحفظات هم څرګند کړل. یقیني خبره ده د هر چا د هرې خبرې سره څوک اتفاق نشي کولی، خو په دغه مرکه کې چې هغه د ټولو نه کومه د کار خبره کړې وه زما په خیال، نو هغه هم دا وه چې د طاقت استعمال هغه موږ نه کوو، دې ته ترجیح نه ورکوو. زموږ ترجیح مذاکرات دي چې د مذاکراتو په ذریعه باندې مسلې هوارې شي. یقینا دا ډېره ښکلې خبره ده، ډېره ښه او مثبته خبره ده. همدغه شانتې کې کوشش پکار دی چې د مذاکراتو د لارې مسلې حل شي. خو دې خبرې ته به هم کتل وي چې په خیبر پښتونخوا په خصوصي طور باندې په جنوبي ضلعو کې په دې وروستیو کې کومې بدې پیښې مخې ته راغلي دي، نو د هغې ذمهواران د قانون د ګرفت نه وتل به د عقلمندۍ فیصله نه وي. په خصوصي طور په تېرو ورځو کې موږ وکتل په لکي مروت کې یوه ډېره زیاته افسوسناکه پیښه مخې ته راغله. په دغه پیښه کې 6 پولیس اهلکار هغه ووژلی شول، او بیا چې کوم ډلو سره دوی وایي چې موږ ورسره مذاکرات کوو، همغه ډلې د دې ذمهواري په غاړه واخیسته. نو په کار ده چې د هغې نه وضاحت طلب کړی شي چې څنګه دومره په لوی شمېر کې زموږ پولیس اهلکار هغه په شهادت ورسولی شول. دغه خبرو جواب طلبي چې دغه ډېره زیاته ضروري ده. احتساب ډیر ضروری دی. د احتساب نه او د قانون نه بغیر د چا سره مذاکرات کول، د آئین او د قانون د دایرې نه ورپاخوا باندې د چا سره مذاکرات کول، دا چاته هم د اختیار نشته دی. د منګه په دې مذاکراتو کې تر اوسه پورې د ټولو نه چې کومه اهمه خبره وه نو هغه دا وه چې یاره د پاکستان حکومت او د ټي ټي پي ترمنځ تر نامعلومې مودې پورې د اوربند او د ډزبندۍ اعلان شوی دی. خو په دغه دوران باندې موږ وکتل چې د دغه ډزبندۍ په دوران چې کومه دعوه شوې وه چې شوې ده په مختلفو علاقو کې ترهګریزې حملې وشولې، په هغې کې ډېره زیاته مرګ جوبله وشوله. په هغې نه پس چې دی د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې خلک راپاڅېدل، مظاهرې وکړلې، او هغوی د حکومت نه د امن د بحالۍ او د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه په کلکه باندې. او هغوی ویلې چې اوس به چاته په خصوصي طور چې په سوات کې موږ ولیدل کوم خلک راپاڅېدل، هغه ویل چې نور به چاته د ټوپک راخیستو په دې علاقه کې او د دهشتګردۍ کولو په یو صورت کې هم اجازت نه ورکوي. نو خلک ډیر زیات فیډ اپ شوي دي د دغه دهشتګردۍ د پیښو نه، نور څوک دا نه زغمي. په یو صورت کې هم بیرسټر محمد علي سیف صاحب په دغه انټرویو کې د دې نه وړاندې چې کومه وه نو په هغې کې طالبانو ته درخواست کړی چې دا د دلته نه د خپل خلک وباسي. نو زه وایم دا د درخواستونو خبره نه، د ریاست سره اختیار وي، هغې سره ریټ وي، عملداري وي، هغې ته عملي کول وي او یقیني کول وي په هر حال کې. نو دغه څیزونو باندې به دې ته په سنجیدګۍ سره غور کول وي. د ولس د ځان و مال او عزت تحفظ هغه د حکومت په ړومبو ترجیحاتو او ذمهوارو کې راځي. خپلې دغه ذمهوارۍ به ورته په سم ډول باندې هغه به ورته ترسره کول وي او د ذمهوارو نه به ورته مخ نه وي اړول. ډېره مننه حضرت یوسف. همدې سره پروګرام پای ته رسي. اجازت غواړو د الله په امان.